د الله رسول فرمایي داسې زمانه به راسي بغیر د روپۍ به نه سړی خپل دین پاللی سي او نه به خپل عزت پاللی سي. داسې زمانه به راسي روپۍ به په دې ضروري سي چې بغیر د روپۍ نه خپل دین پاللی سي. حج لره څنګه ځې، عمرې لره څنګه ځې، د مجاهدینو مدد و نصرت څنګه کوې، په کال تبلیغ کې څنګه ځې، ټیک سولو، او نه به خپل کور ساتلی سي، د کور عزت بچاولی سي. بی عایشه صدیقیه خو وایي په مشت کې صبر ډېر و، دونه صبر و، دا خبرې ګر سره. بی عایشه صدیقیه فرمایي ما و نبي علیه الصلاة والسلام، ما و پیغمبر علیه السلام 40 شپې پرله پسې، دی نه چې یا پرون یا وړ، 40 شپې پرله پسې ما و پیغمبر علیه السلام په تیاره کې سره ناست، په تیاره کې پیغمبر اسلام مبارک به زه نه لیدلم، ما به دی نه لیدی، خالي به موږ خپل مجلس سره کوو. تا اندازه ولګه 40 شپې، او پر دغه مځکه چې به ودرېدی عرش یې هم لیدی، عرش. لیکن چې بیا دلته د دنیا خبره راله ویل یا الله زه نه غواړم، یا الله زه نه غواړم. او بیا روایتو کې راځي مشکات شریف حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کوره څه ووتی، تللی چې رالی په دا مابینځ کې یو مسلمان کور کې خیرات څه ویولو، نفلي صدقه وه، څه غوښې پیغمبر علیه السلام کره هم راواستولې. چې راوایستولې انو بیا په بیبیګانو کې یوې وویلې چې یاره پیغمبر اسلام ډېر وخت کس د غوښو ګوله یې نه ده کړې، موږ یې څه کوو، پیغمبر علیه السلام لره بیا کښېښولې، په تاخچه کې کښېښولې، شی یې پر واچو. چې پیغمبر علیه السلام راغلی یوې بیبي ورغږ کړو چې هله ژر څه ته دا غوښې چم وکړه، پیغمبر علیه السلام ته بیا ورپخې کړو. دا چې ورله تاخچې لره هلته چاټکورې لرې کوي، په هغه پلیټ کې ډبرې پرتې وې، ډبرې په منډه راغله پیغمبر چې یا رسول الله موږ ستا لره غوښې ایښوې او هغه ډبرې دي. د الله رسول ورته وفرمایل په مابینځ کې سائل رالی، ول یا رسول الله یو غریب رالی، د الله په نامه یې شی وغوښتې، موږ ورته ویل الله دې ستا پرده وکړي. د الله رسول ورته وفرمایل تاسو غوښې ور نه کې، الله رب العزت تر ډبرې کړلې. عیسی علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا لره یو سائل رالی، سائل اوس خو دا اوس بله نوې دنده شروع سوې ده، د قندهار د خلکو په نامه باندې کډه مې راکړې ده، بمبار سوی دی، شهیدان سوي دي، ټیک دی، یو کور به خامخا یې تهمت نه وایو، بهتان نه وایو، غیب هم نه وایو. دا اکثره چې وګورې په یوه مسجد په بل مسجد په بل مسجد په بل مسجد کې بیا یې زنان هم را روانې کړي دي، د قندهار نوم ورکړي، او د قندهار اوریجنل خلک الکوزي او پوپلزي او درانیان او بل اخوا به د یادیزي په دې هغه یاره موږ دونه عزتمن خلک نن رالو و دغه بې عزتۍ ته مخامخ سلو، دغه بې عزتۍ ته. دا چې نسبونه بدلوي، دا چې قومونه بدلوي، د الله رسول فرمایي دا مشرک دی، مشرک. د الله رسول فرمایي دا جهنمي دی. و دغه ځوانانو ته علما فرمایي مې ورکوه. ولې؟ وجه دا ده چې دا که ته دته شی ورکوې نو دی سبا کاروبار نه کوي، قطعا یې نه کوي، او یار ما ته پوره شی رسېږي، څونه بده خبره ده، څونه. اوس سړی په سترګو نابینا دی، مسافر دی، د رښتیا او یاره خو په پوهېږو په خبرو، هغه سره یې وکړه، بېشک یې وکړه، شک نسته بدېږي. عجبه بله درته کوم، سبحان الله. د الله رسول فرمایي یو سړی د یو مسلمان ورور حاجت ورپوره کوي، حاجت ورسره روان سو، درځه یا د چا سپارش کوي یا چا پیسې پر باندې ورته وایي چې یاره ته یو میاشت دلته ودرېږه، د دا خبرې دپاره د الله رسول فرمایي زما په دغه مسجد نبوي کې یوه میاشت مسلسل په اعتکاف کې ناست، اعتکاف دومره ثواب نه لري لکه د یوه مسلمان د عزت د بچاوېدو دپاره ته ورسره روان سولې. حالانکه د الله رسول فرمایي یوه ورځ سړی په اعتکاف کې کښېني، یوه ورځ، دا د دو د جهنم په مابینځ کې الله 500 کاله بعد راولي، دوری راولي، د جهنم څخه دی لرې کوي، یوه ورځ. دا چې یوه میاشت ناستې اندازه ولګوه. د الله رسول فرمایي د یو مسلمان وروره سره د ده د حاجت پرستو که نه سو پرته ورسره روان سه، دا دونه لوی اجر لري.